بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سیدزاده یوسفزی د دې وخت کې د ټوپای تحصیل د ناظم امیدوار د مینای سره تعلق جماعت اسلامی ضلع صوابای نائب امیر. عزتمندو ډیره محترم عزتمندو مسلمانانو ورونو، په دې وخت کې منګه چې کوم الیکشن خبره ده د تحصیل د ناظم الیکشن ته ان شاء الله ولاړم. بنیادی مقصد خدا دی چې منګه په دې وخت کې ګورو چې د امانت او د دیانت خبره کوو. نو دا د جماعت اسلامي په دې ملک کې چې دا تاریخ دی چې څوک هم د دې قیادت پاتې شوی دی، که هغه د سراج الحق صاحب په نوم دی، که د مشتاق صاحب په نوم دی، که هغه ناظمین پاتې شي، MNS پاتې شوي دي، MPS پاتې شوي دي، قاضي حسین احمد په شکل کې، د سید منور حسن په شکل کې، دا ټول د امانت او د دیانت والا خلکو. په دې وجه باندې موږ دا ګڼو چې څو پورې په دې ملک کې د امانت او د دیانت والا خلک په اقتدار کې نه دی راغلی، نو زموږ دا مسلې چې د هغه به همدغه شان نیمګړې وي، زموږ یو مسله هم نشي حل کېدی. دویمه خبره دا ده چې په دې تحصیل کې زموږ ته څومره مسایل دي، نو په دې کې به هم انشاءالله هغه ټول مسایل چې هغه موږ ته معلوم دي، موږ ګورو انشاءالله چې کله هم موږ ته دا موقع الله تعالی موږ له راکړه، نو په دې تحصیل کې ډېر زیات وسایل دي. دغه وسایل به انشاءالله د خلکو د حقوقو په حواله باندې، د خلکو د مسایلو په حواله باندې هم انشاءالله موږ هغه چې دنو لګو به، او زموږ دا یو مسله که هغه هر قسم مسایل دي هغه به انشاءالله د حل کولو موږ بھرپور کوشش کوو. کمپین حواله سره راسره جی شریک تاسو ګرځي کوي ټول کله هم جلسې کړي، جلسونه هم کړي، تر دې حواله سره جی سوې د خلکو تاثیرات سړي تاسو موږ چې پرون چې د رسول الله دیول کې بهرحال لکه موږ چې کله پروګرام وکړو دغه نه مخکې د خلکو ډیره زیاته دلچسپي و، او دغه نه بعد چې کله زموږ پروګرام شروع په ډیر لوی تعداد کې ځوانان زموږ نه چاپېره شلو، او وی چې موږ بالکل لله بالله د تاسو نه موږ هیڅ ډیماند نه کوو، نور خلکو نه موږ ډیماندونه کړي دي، هغه چې موږ نه دی حل کړي، خو چې تاسو کوم پروګرام دی تاسو سره کوم پروګرام دی ان شاء الله لله بالله به موږ جماعت اسلامي سره او تاسو سره به ملګرتیا کوو. دغه شان چې نن موږ قدر کې وګرځیدو، دغه شان چې موږ په تکیل کې، او دا چې موږ کم ځای ته ځو نو موږ ته زبردست ریسپانس چې دغه ملاویږي. نن چې تاسو به وګورئ چې ماسخوتن زموږ په کولاوټ کې زموږ پروګرام دی ان شاء الله جلسه ده، 50 ځوانان دا په ډیر لوی تعداد کې، او دا ان شاء الله په جماعت اسلامي کې شمولیت هم کوي او زموږ د حمایت په اعلان کوي، بلکې هغه وایي چې موږ هر قسم قربانۍ ته تیار یو. نو موږ چې کم ځای ته ځو نو زموږ د خلکو زبردست ریسپانس، ځکه چې هغه دا خبره کوي، موږ ورته نو هغه دا خبره کوي چې دا ټول موږ وکتل هر څه را باندې حکومتونو کو غټي وادي را سره کی، انو بیا خو هغه نه بعد بیا چې د خلک بیا زموږ په لاس باندې ناراضي، نو دغه په حواله باندې ان شاء الله د خلکو ډیر زبردست ریسپانس را روان دي، او دا یقیني ده چې ان شاء الله په 19 دسمبر به دا خلک په چدنو په تل باندې ان شاء الله دا مهر بلګي. او د اخیری پختن لازم جی کچره الله تاسو کامیاب کړی راتلونکي وخت لپاره د خپل کلی خلکو او د خپل ضلع لپاره څه سوچ لري؟ دی حواله سره هم زموږ دغه خبره چې زموږ څومره قومي وسایل دي دا په یو خسته طریقه باندې دا لګول دي، ځکه چې زموږ غټ وسایل چې د هغه زموږ چې د هغه ضایع کیږي، نو زموږ خو لکه ایمانداري دغه ده چې موږ یو روپۍ دا او کسل دی او کزر دي چې زموږ د دې ضلع یا زموږ د علاقې کم وسایل دي دا په ایماندارۍ سره او په امانت او په دیانت سره چې د خلکو د حق لپاره چې دا استعمال کو، د خلکو مسایل په حل کو. نو ان شاء الله موږ ته دا یقین دی، موږ سره داسې ټیم شته، داسې خلک دی را سره چې موږ ان شاء الله الله تعالی په دې کې کامیابی. او دویمه خبر ده چې موږ کوم ایمانداري ده، موږ چې کوم مقصد دی، نو موږ ته دا پته ده چې دا هر څه د الله په اختیار کې دي، دا هر څه د الله په اختیار کې دي. موږ به ان شاء الله چې الله تعالی به موږ باندې فضل کوي، الله تعالی به موږ نه دا بیماری به ختم کړي، الله تعالی به زموږ نه دا ګرانی ختم کړي. دا څومره مسایل دي الله تعالی به خپل فضل سره، خو بهرحال لکه پاک صفا سوتره د امانت او دیانت چې د امانت والا خلک چې په قیادت کې راوستل دي، نو بیا الله تعالی په موږ چې د خپل فضل او د خپل برکتونو به نازله ان شاء الله. ډیر شکریہ جی، جزاک الله مهرباني.